چې لو کوي ګوتې به پرې کې چې لو کوي ګوتې به پرې کې لار ته دې وایا چې لوګري واچوینا او بادشاهي تخت مې پکار نه دی بادشاهي تخت او تخت مې پکار نه دی جانان دی لو کړي زب وږي او وږي ټوله ما هوس سپوږمۍ کړنګ بهره خېجه جانان د ګلو لو کوي ګوتري وینا چې لو کوي ګوتې به پرې کړې پلار ته دې وایا چې لوګري واچوینا ډېر چونکې لو سټارټ دی په علاقه کې چار چاپیره لوګري چې کوم دي لګیا دي لو کوي څوک خپل غنم ریبي او څوک پردي ریبي څوک دیاړي مار دي څوک خانان صاحبان دي بس تیاره ورته میلاویږي دهقان به یې والا کور ته او کوټۍ ته رسوي ملګرو که موږ او تاسو وګورو نو څه وخت څه موده وړاندې تقریبا 4 5 یا 10 کاله وړاندې خلک چې کومو هغوی به لو یا پخپله کوو یا به د یار دوست سره اشر او ښېګړه کوله لبه د مرغه که موږ وګورو نو د وخت سره دغه ښېګړه چې کوم ده دغه اشر چې کوم دی یا د یار دوست د خپل پردي سره لاس امداد او غنم ریبل یا اشر کول چې کوم دي هغه رو ختمیږي خلک خو یا ځان له پخپله غنم ریبي او یا چې کوم دی په دیاړۍ باندې کسان ګوري یا په ټیکه باندې ورکوي هغه پخوانی مینه محبت چې کوم دی هغه نشته دی هغه کاکا ماما لالا سره چې به خلکو کوم داس امداد کو هغه نشته دی اگر چې د لو هغه پخوانی خوند نشته دی پخوا به چونکې دا لو دا سیزن چې کوم دی دا د رشته دارو د خپلو پردو د یو بل سره د راغونډېدو د میلاوېدو د ګپ او د شپ یو ذریعه وه خو نن سبا چونکې هر سړی ځان له په خروب دی ماډرن دور دی بس اول خو د لو دپاره بله مشینرۍ چې کوم دي هغه هم انټروډیوس شوي دي راوتي دي ځای په ځای لګیا دي خو زموږ علاقه سیمه که موږ وګورو څونکې لرې پرته ده یا غلیظه سیمه ده دومره غټ پټي چې کوم دی پکې هم نشته دی نو دلته کې نن هم خلک لګیا دی په لاسو باندې لو کوي لو ډیر زیات ګران شی هم دی محمد ظاهر تاسو پیژنئ په څو پروګرامونو کې موږ او تاسو ګپ شپ د سره لګولې دی شعرونه مو کې هم اورېدلي دي ظاهر صاحب څه ویل غواړي زموږ لیدونکو کتونکو ته د لو په دې موقع باندې بس داسې پکار ده چې یو بل سره د امداد وشي یو بل سره سره کار روزګار وکړي سبا سختې ورځې یا خپل مصیبت کې سخته پرته ده زه د څو کالو وړاندې د لوونو یو څیز چې کوم دی ډېر زیات به ذات خود احساس لرم مسکومی چې مخکې به زمونږ چې کوم کزنز و ترونو زامنو هغې به راجمع شو موږ سره به یې غنم وریبل موږ به د هغو سره وریبل اوس هغې زیات تر پخپله هم یا نه ریبي یا نشته موږ هم نه ریبي نو د لو هغه خوند یا هغه احساس چې کوم دی سړي ته نه کېږي خو بیا هم چونکې علاقه کې لوګري لګیا دي لو کوي ضروري مې ګڼله چې دا لو د علاقې تاسو سره شیر کړم او په دې حوالې سره یو څو خبرې وشي تاسو هم ملګرو موږ سره خپل پازیټیو یا مثبت رای چې کوم دا هغه د لو حوالې سره شیر کولی شئ چې چاته د تیر وخت په لو کې او د دې وخت چې کوم لو دی
په دې کې څومره فرق د وخت سره سره راغلی دی. موږ د فرق یا مثال په تور باندې چې کوم جدید ټکنالوژي ده که هغه راشي هم ډېره ښه خبره ده، هغه دې هم استعمال شي. خو که موږ وایو یا په کومه خبره باندې اصرار کوو نو هغه دا ده چې په جمع کسه باندې دی. دا لو چې کوم دی، دا اشر چې کوم دی، دا غنم رودن دا چې کوم دی په شریکه وکړی شي. دا د یو قسمه د حز یو ذریعه وګرځي یا د ملګرو د راغونډېدو یو ذریعه دې وګرځي.